په کابل کې له ګڼې ګوڼې ډک بازارونه او له ویرې خالي چاپېریال. پیش هیچ چیز به امن نبود و برای کل افغانستان معلوم است دیگه. وقتی که امارت اسلامی آمده الحمدلله شب تا صبح دکان‌ها باز می باشه و کسبورایی که شبانه میگرفتن سرقت میکردن و الحمدلله کلشان نست نابود شدن، رفتن تباه شدن. د لوی اختر پر رسیدو سره کابل ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا زیاته شوې او کابلیان د اختر لپاره چمتووالی نیسي. و از ملیت خو 100% راضی هستیم، چون که حال خو الحمدلله برای شما معلوم است سابقی بود داخل مندهی مردمایی که دستفروشا یا بوده شبانه مالای خود مکمل در مارکت ها داخل میکرد تا که شبانه وجا نمانه. حالا اگر شما دیده باشید در کل مندهی ان تا سینمای فامیر هر نفر به هر جایی که کار میکنه روزمره اونجا را مالای خود جمع میکنه، یک صافی یک ترپال خود سر شوار میکنه تو بیغم میره خانه. دلته دستفروشي کوو دغه زیرپیراني پر دوکانونه شای خرڅو راشه اختر شپو کې طبعا راش ډیریږي او کابل کار ده نو او د تیر په پرتله اوس امنیت څنګه دی او بله خبره دا د غلا او د نورې ناقانونۍ کړنې بل ته نه کیږي؟ نه انشاءالله فیصدي تقریبا 0% راکته شوی د غلاو دی امنیت هم فضل د خدای د بیخي امنیت. دلته خلک په امنیت دومره باوري دي چې د سړک پر سر د پیسو تبادله ورته عادي چاره ده. د لوی اختر پر رسیدو سره د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي ترڅو د امنیت اخلالونکو مخه ونیسي. د کابل امنیه قمندانۍ مسؤلین وایي د اختر پر رسیدو سره یې د کابل ښار په بیلابیلو ځایونو کې امنیتي ځواکونه ګمارلي ترڅو هیوادوال په ارامه فضا کې د اختر شپې ورځې ولمانځي. ولې موږ د اختر دپاره د موټرسایکل داره ګزمې هم لرو، همدغه ډول د موټرو ګزمې هم لرو، چې پوینټونه هم لرو. پولیس په خپل هر حوزه د خپل سیمې مسؤلیت لري چې هلته امن قیم کړي، هیوادوالو ته خدمت وړاندې کړي. له ټولو هیوادوالو څخه مو هیله ده چې د اختر دغه خوښي په ښه فضا کې ولمانځي. دوی باید زموږ سره همکار شي چېرته هم چې مجرم ویني زموږ د پولیسو سلشمېرې سره د اړیکه نیسي ترڅو ژر زموږ پولیس جرمونه ورسوي. یو غوښتنه مو له هیوادوالو څخه هم دا چې دوی باید د پلاستیکي پټکیو یا هوایي ډزو څخه د دغه خوښیو په شپو ورځو کې ځانونه لرې وساتي او د سرغړونې په صورت کې به پولیس قانوني چلند ورسره کوي. دلته د شپې او ورځې امنیتي ځواکونه چک پوینټونو کې پر دندو بوخت دي. وایي شپه ورځ د ولس په خدمت کې دي ترڅو ولس په ارامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکړي. له الله ډېر راضي یاستو چې وطن کې امنیت څه کم دغه ده وګوره چې څه کم 12 بجې د شپې دي د خلکو د امنیت د ډاډ دپاره 4 ساعته موږ زیار باسو زحمت باسو چې د خلک په استراحت باندې په دا اوس دا موټر ته خپل وینه بازار واز ده او نو 4 ساعته موږ د خلکو د خدمت دپاره ودرېږو. ما د دې دپاره زه د چک پین ولاړم د شپې ناوخته کې ځکه د دې دپاره چې موږ د ولس ته د دغه ولس او د عوام په ارامه خوب وکړي او څه مشکل یا څه نقصان ورته پیدا نه شي. دا د کابل ښار اړوند منډیي سیمه ده چې د نورو ځایونو په پرتله پکې د خلکو ګڼه ګوڼه تر بل هر وخت زیاتوي. د دغې ساحې مسؤلین وایي هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې د عامو هیوادوالو پر وړاندې تشویشونه ایجاد کړي. د حوزې ساحه چې ده د نسبت نورو حوزو ته جغرافیایي لحاظ څه کمه ده، که څه دلته مهم او ستراتیژیک ځایونه شته خو ساحه بیا کمه ده جغرافیایي لحاظه. نو دلته په حوزه کې زموږ شاوخوا مربوط ډېر مهم ځایونه شته. هغه شبخانې دي، ابن سینا شبخانه ده، نور شبخانه ده چې مهمه شبخانه ده، میوان شبخانه ده او دغسې بالایسار دی، سرای زاده چې یو مهم ځای دی، حیدري مارکیټ دی، بیل سنټر او دغسې د پلخشي جامه ده چې مقدساتو لحاظه یو ډېر مهم ځای دی او دغسې نور ټوله منډیي او د ساحې ټولې مهمې ساحې دي. نو په هغو ټولو ساحو کې زموږ مجاهدین شته، پوستې شته. بل لور ته د کابل د ترافیکو ریاست وایي د لوی اختر په ورځو کې د لوی مسجدونو او هغه ځایونو کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي ترافیکي پرسونل ګمارلي ترڅو د تګ راتګ پر مهال خلک له ستونزو سره لاس او ګریوان نشي.
په ورته مهال د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي د اختر په شپو او ورځو کې د ښار پاکوالي لپاره ځانګړې کمیټه ګمارلې تر څو د قربانیو پاتې شونې ژر راټول او ښار پاک وساتل شي. زباله‌های قربانی هستند و با ما همکار باشند. در ایامید ناجی پوشای قهرمان شاروالی کابل به خانه نخواهد رفتند، نوکروالی خود را دارند و در هر 6 ساعت این دوله‌ها را که مشخصاً به خاطر زباله‌های قربانی هستند خالی می‌سازند. همکاری مردم به خاطر داشتن ایدی با صفا و زیبا شرط اساسی است. له کومه وخته چې اسلامي امارت واک ته رسیدلی له هغې ورځې را په دې خوا هیواد کې په بشپړ ډول امنیت تامین شوی او خلک په ارامه فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.